د دې حکومت ته د سیاسي واکدارانو ته دا وایو چې موږ ته زده کړه په خپله ژبه کې راکړې او اردو انګریزي یا نورې چې کومې د ضروري ژبې دي هغه راته د ژبې په تور وښایې. موږ د هغې خلاف نه یو. موږ به انګریزي هم زده کوو، موږ به اردو هم زده کوو، موږ به عربي هم زده کوو، خو زده کړه به په خپله ژبه کې کوو، ځکه چې زده کړه په پردۍ ژبه کې کېږي نه. تاسو کې چې دا کوم خټ ولاړ دي د بچو پلاران، تاسو چې بچو ته یا کور کې زنانو ته بې تعلیمه خلکو ته نصیحت کوئ، په کومه ژبه کې کوئ؟ په خپله ژبه کې کوئ، دې دپاره چې پوهه راشي. خو زموږ نظام موږ د پوهې نه لرې ساتي. موږ سره یو ظلم روان دی، یو داسې ظلم چې تر نن ورځې پورې د دنیا په هېڅ یو قوم سره داسې ظلم نه دی شوی چې موږ د پوهې نه په داسې یو چال لرې ساتي چې موږ ته تعلیم یافته خو وایي، موږ ته دا وایي چې ته تعلیم یافته یې، خو موږ ته پوهه نه راکوي. دې سره سره د پښتنو خلاف یو بل غټ سازش چې دا کومه جامه چې موږ اغوستې ده دا جامه ورو موږ ته سپکېږي لګیا دي او موږ ته دا سوچ راکوي چې که ته ترقي کول غواړې، ته تعلیم یافته لیدل غواړې، نو کمیس پرتوګ پرېږده او پینټ شرټ واچوه. د جهالت د انتها ته وګورئ چې پینټ شرټ سره به دماغ تیزېږي، پینټ شرټ سره به سبق ښه یادېږي. دا زموږ د مشرانو عقل دی او دا زموږ مشران دي. د عالم او د جاهل فرق دی اوس په کپړه باندې ختموي چې جاهل ته پینټ شرټ واچو دنه به عالم جوړ شي. دریم، زموږ د وطن یو نظام دی چې موږ ورته پښتونولي وایو. موږ په دې نظام ښایسته یو، موږ په دې نظام باندې فخر کوو، خو دلته لګیا دي د سیکولریزم او لیبرلیزم په نوم باندې د انګریزانو نظام راوړل کېږي او موږ ته دا وایي چې که ترقي کول غواړې نو د انګریزانو په لار لاړ شه. جاهلانو که موږ له ترقي کول غواړئ نو موږ ته د انګریزانو غوندې د ساینس او ټکنالوژۍ علمونه په خپله ژبه کې راکوئ. که موږ له ترقي کول غواړئ نو موږ ته کارخانې ولګوئ، موږ ته بجلي پوره کوئ، موږ ته سړکونه جوړ کړئ، موږ ته پوهه راکوئ. دا طریقه نه ده چې موږ نه ته خپله جامه واخلو، موږ ته د انګریزانو جامه راکړه. دا طریقه نه ده چې ته موږ نه پښتو پښتونولي واخلو، موږ له د انګریزانو غوندې نظام راوله. دې سره ترقي نه کېږي، بلکې دې سره به نه موږ پښتانه پاتې شو او نه به انګریزان شو، بلکې صرف او صرف د انګریزانو چمچې به یو، د انګریزانو غلامان به یو. نو تاسو ته خواست دی چې لږ په دې خبرو باندې دماغ کولو کوئ. دې روز مخکې د میډیا او د سیډي د ډرامو خبره وکړه. ډاکټر خان تحریک دا وایي چې د پښتنو په وطن کې د تعلیم، د پارلیمان او د میډیا نظام د پښتنو د ژبې، جامې، دود، دستور دننه پکار دی. موږ دا نه